د کوچني اختر لومړی ماښام دی او موږ راغلي یو دلته د ګډ شمېر هېوادوالو سره مو مرکې وکړلې او راغله خیر دی ته مه خفه کېږه خو موږ د سپینو کاغذونو نه یاران جوړوو کوم ځای کې موجود یو انسانان لا څنګه چې سیم کارډونه مو ورته نه ورکوي کمړ ومه ګردې مې یو بیمار توقف کړي مغز مې د خپل فکر پیروکار توقف کړي. شیشهیي محل موږ او تاسې به په کیسو او افسانو کې دا اورېدلي چې د ښاپېرۍ شیشهیي محل او د پاچاهانو یا د امپراتورانو شیشهیي محلونه وو. تاسو کوم یاد شوی؟ موږ د خپلو مشرانو نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یې دا حق راکړی او موږ یې دلته د خپل خوښیو د لمانځلو لپاره راوستي وو. د کمتي اختر لومړی ماښامه او د جلال آباد ښار دغه جم دغه شور اختر ماښامه ده او راغلي دي دا د واما کنټینټال دی چې تاسو یې ګورئ او یو د کوچني اختر لومړی ماښام دی او موږ راغلي یو دلته د ګډ شمېر هېوادوالو سره مو مرکې وکړلې او قدرمنو مسافرو ته او هغه هېوادوال چې تر دې دمه د جلال آباد ښار نه دی لیدلی او د هېواد په مختلفو سیمو کې ژوند کوي یا په مختلفو ولایتونو کې ژوند کوي دا د جلال آباد ښار دی. تاسو یې ګورئ ماشاءالله څومره ښایسته او څومره پرسکونه ځای دی. دا رښتیا دا دي چې دا ډېر ښایسته ځای دی. تاسې دغه کیمره دغلته واچوئ تاسې دغه ځای وګورئ چې خلک سرګرمیانې کوي مثلا لوبو ته راغلي دي. رښتیا هم اختر دی او په اختر کې ګڼ شمېر هېوادوال راځي د خوښیو لمانځلو لپاره. زما جانا نظر ملنگا زما کپور کلنگ راشه کنگارا کپور کلنگ راشه خیر رسید سلامت.
تاسو ودرېږئ پکې باید راشئ. د کمکی اختر لومړی ماښامه او د جلال آباد ښار دغه جم دغه شور دغه ګڼه ګوڼه رښتیا هم زړه منونکې ده او ډېری خلک یا ډېر هغه افغانان چې د هیواد په هره څنډو کې ژوند کوي که دغه ګڼه ګوڼه وګوري نو واقعیت دا دی چې د هغو اذهان به وطن لپاره مایل شي ځکه وطن اوس په یو جم و جوش باندې بدل شوی دی وطن اوس د خوښیو یو سمبول ګرځېدلی دی. سلامونه قدرمنو زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو هیله ده چې د صحت په جامه کې سنبال اوسېږئ. په جلال آباد کې اختر بیخي په جم و جوش باندې دی. همدا مهال موږ د واما کانټینټال په رسټورانټ کې یو دلته ګڼ شمېر هیوادوال راغلي دي د خپلو خوښیو د شریکولو لپاره دلته راغلي دي او واقعیت دا ده چې د افغانانو حافظې د افغانانو یادښتونه د افغانانو ملګرتیا دوستي دا رښتیا هم نه هېرېدونکې ده. اوس راغلی ما واما کانټینټال ته او په دغه ځای کې به د اختر په دې ماښامي کې د یو ماشوم چې دغلته زما سره خوا کې ناست دی ماشاءالله حافظه یې بیخي زیاته تیزه ده. له دې څخه به موږ وپوښتو لومړی به د دې نوم وپوښتو د کوم ځای دی. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ ښه یم. د کوم ځای؟ زه چې ما د رینور. د رینور یې؟ د رینور چوته یې؟ مم سوتن. سوتن لامه یې؟ ها دا خو ولا په پښه یم پوهېږي. او نوم دې څه دی؟ سلیمان. څو کلن یې ته؟ زه شوی وه 11 کالو به یم. مکتب دې ویلی؟ مکتب مې څلورمه پورې ویلی دی. نور یې نه وایې؟ نور به ګوري انشاءالله. ولې به ګوري خو وایې به یې که نه؟ وایم. څه دې زده دي چې مینهوالو ته یې ته وړاندې کړې؟ شعر. کوم شعر دې زده دی؟ د وطن باره کې. ووایه. ها لاسونه پورته کړئ دوا کوئ ودان غواړئ لاسونه پورته کړئ دوا کوئ ودان غواړئ خو د ښه شانه په هوا افغانستان غواړئ د لروبر چغې وښو ښکلی ښایسته افغانستان جوړو وي خیر دی ته مه خفه کېږه خو موږ د سپینو کاغذونو نه یاران جوړو په ډېرې خراب کړو په ډېرو مو توبې ویستلې او بېګا همدغسې په جنګ کې خمتنا وو چې یارانو رانه خپې ویستلې او بېګا م یو کاري په بټخیلو کې کتلی ولو د مرغیو په ځای د انسانانو نه بړې ویستلې نه د رقیب منم نه د غماس ما سره چې ګډ اشنا د ټولو د لاس لاس ښه صحیح عجیزو یو کمپونه سل جمپونه یو ننګرهار ټوله یار شل پیته ننګرهار حکمت موږ نه چې دي د هغه بنګلې دي موږ چې په کوم ځای کې موجود یو انسانان لاسه کړه چې سیم کارټونه به وطن نه ورکوي چېرته چې د ننګرهاري زوی موجود وي چېرته چې د ننګرهاري زوی موجود وي هلته په ننګرهاریانو د افغانانو ساتنه فرض ده د عاجزو ښه صحیح بو. تاسو د دې حافظه وکتله ماشاءالله یعنې ډېر روښان فکره سړی دی خو داسې ده چې د افغانستان دغه تېرې جګړې او د افغانستان دغه څومره بدبینۍ چې پرې تېرې شوي دي واقعیت دا دی چې د دغه ماشومانو په اذهانو باندې تاثیر او اغېز کوي سره له دې چې دغه دومره بدبینۍ او تراژدۍ په افغانستان کې تېرېږي بیا هم دغسې ماشومان تاسې وګورئ چې څومره په یوه ښه یادښت سره دلته ژوند کوي ماشاءالله. نور د دې سربیره څه ستا زده دي؟ نور هم راته زده دي څومره څه دې زده دي ویې وایه. ترنم به وکړم. ترنم وکړه. شمه کې مې راکړه. شمه کې ورته ورکړه. ها د خواهشاتو په زنځیر باندې تړلی ژوندون ډېر ستړی کړی یم دې ستړي وخت دې ستړي ژوندون زما مرمان دی چې د شم د چا په شان جوړ شمه یا که د خپل کلي ملک جوړ شم که خان جوړ شم سونده به خوړو کې چې برېتو مې کونډه پرېښې وي پر یو ښار کې مې شر پرېښې وي لانجه پرېښې وي ټوپک په لاس ټوپۍ مې په تندي پرته وي او خیر دی که موږ ته د خپل کلي دښمني پرته وي لاړ شه چېرته په کلي کې پلمرغ ولا یا د چا پلار یا د چا رور یا د چا زوی ولا او خفه په دې یم چې مې وس نشته او زور نشته بیا به دې خلک مشر د جرګې وګڼي لاړ شه چېرته توره د التاف ونیسه مارکېټ په زور د خلکو نه جیداد ونیسه ښه صحیح. ماشاءالله ته زه غواړې چې په راتلونکي کې جوړ شي؟ زه غواړم چې یو ښه ایندله ولرم او یو یعنې ډاکټر جوړ شي او یا رانه مولوي جوړ شي. تا خو وړاندې ویل چې زه نور مکتب نه وایم نو تا نه به څه ډاکټر جوړ شي؟ انشاءالله ووایم که نه ولې به یې نه وایم. کوم ځای کې مکتب وایي کوم ځای کې دی مکتب؟ سود پول سره دی کا دولتي مکتبونه څه دي؟ تا ته باید څه موږ چمتو کړو مثلا د زده کړو په برخه کې ستا څه خوښېږي چې هماغه درته موږ درکړو بیا؟ کتابونه راوړي څه شی چې راوړي قلمونه پنسل پاک. ادرس دی کوم ځای دی؟ ادرس مې چې دی بېسود پل لاندې هوټلونو خوا کې مشهور په پیټا یم هلته بیا. مشهور په پیټا یې
پیټا خانه چې ته څه غواړې زه یې درته راوړم صحیح ده ادرس زما واخیستلو همالته به زه درپسې راشم د پلار سره به دې زه خبرې وکړم بس زه به تا ته یو ښه یونیفورم او د مکتب لپاره ټول مناسب درته برابر کړم ګوټه پیټا کور چیرته دی هغه درته راشه دغلته دی کور هغه ماشومانو ته ته څه پیغام لري چې ستا په څېر دلته په ښارونو کې دا ښځلې ټولوي خاصلې ټولۍ دا په دې ټولۍ څوک غریب وي د چا وس نه وي وروره ګله او څوک بې حالات او بې مشکلاته ګرځي دې ښار کې ډېره زیاته مننه آفرین ماشاءالله ډېر باجرته یې ښه زه به تا ځان سره نیسم ښه خیر اوسې ما سره کار کوي ولې نه څومره تنخواه اخلې څومره چې دې راکړه 200 پورې او که 15,000 درکړم 15,000 چې مې دې راک کور دی هغه درته د میاشتې درکوم د میاشتې مې ته به ما ته څه کوې زه به تا ته چې کوم کار ستا په زړه کې هغه به درته پوره کوم ملاقونه راته وهلی شي ولې نه ملاقونه به هم درته ووهم ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه خیر اوسې مننه دلته تاسې وړاندې ولیدل چې دغه ماشوم دغه ترنم دغه د ماشوم دغه جرأت رښتیا هم انعطاف پذیره و او زما لپاره بیخي جالبه دا وه چې موږ دلته راغلو د ګڼ شمېر هیوادوالو سره مو دلته مرکې وکړلې د هغو فکرونه د هغو هغه جم و جوش چې ما ولیدو دا بیخي د خوښۍ او د خوشحالۍ یو ډول زیری دلته راوړي موږ اوس دلته واما ته راغلي یو د واما کنټینیټال دغه چاپیریال تاسې ګورئ څومره ښه چاپیریال دی څومره ګڼه ګوڼه ده د هیواد له هرې څنډې څخه ځوانان دلته راغلي دي د تفریح لپاره راغلي دي دلته رستورانت ته راغلي دي چې یو څه وخوري او په ګډه باندې د دې دغه یووالی د دې دغه خوښي رښتیا هم ډېر پیغامونه له ځانه سره راوړي موږ به انشاءالله دغه خپرونې ته دلته لا دوام ورکوو تاسې به زموږ سره اوسئ بیا کې راوله راغله څنګه صاحب خیر هستئ صاحب ښه دی ساعت هم تېر دی ښه په چکر راغلی هستئ خیر اوسې خیر اوسې مننه انکریډبل افغانستان او اتحاد راغلی صحیح قدرمنو زه ته رانږدې ملګرو دوستانو دا د واما کنټینیټال دی او تاسې ګورئ چې ګڼ شمېر هیوادوال دلته د اختر ماښامه دی او راغلي دي دا د واما کنټینیټال دی چې تاسې ګورئ او یو له بهترینه او ښایسته ځایونو څخه دي دا ملګري دوستان دا په خیر هستئ صحت مو ښه دی السلام علیکم مرکه کوئ بیا ها څنګه کباب د سټریټ نامي کباب د کلاپور سره موجودیت لري په حاله په خلاصۍ خوري هر یو افغاني د هر ملت د ما درخواست دی چې راشي دا موږ سره ځانګړي شي یو څه کې ذایقه دار تاسو پکې راځئ السلام علیکم خیر هستئ خیر اوسې څنګه یاست لایف هم روان کړی
لیدونکو تاسو دلته ګورئ چې زما سره کمکي ځوانان او ترڅنګ یې د هېواد ښکلي ځوانان دلته ناست دي او دا له یو لرې پرتې سیمې کاپیسا ولایت څخه دلته راغلي دي جلال آباد ته او په جلال آباد کې د اختر د لمانځلو لپاره ټول ګډ ناست دي د دې دغه خوښي د دې دغه خوشحالي چې دلته یو بل سره اظهاروي دا نو بیخي یعنې خوند ورکوي سړي ته تر خوا مې یو هلک ناست دی او دغې نه به زه پوښتنې هم کوم هلک کومه ځای راغلي یاستئ تاسې کاپیسا نه کاپیسا ولایت نه راغلي یاستئ نه نن راغلی که نه څو ورځې مخکې راغلي وئ نه دا نن راغلو په چکر راغلو څه خپلوان هم نو هغه اختر مبارکي ته هم راغلو او همداسې په چکر راغلو ډېر ښه دا خو داسې دی چې دا دلته د ځوانانو فرهنګ دی دود دی که نه تاسې هغه وایي چې که نه 50 باید ټول واچوئ که نه تاسې ټول په یو باندې بار هستئ نه بس 50 معامله ده ټول ملګري څو څو روپۍ باندې 3,000 روپۍ کس په سر راټولې کړي دي 3,000 روپۍ هم کس په سر راټولې کړي او تصمیم او پلان هم په دې پیسو باندې څه دی چې تاسو باید څه وکړئ بس نن راغلي وو دلته په ننګرهار ښار کې چکر والو سبا شاید لا چکونر ته درینور ته کوم چکر وو نو ستاسې دغه اتفاق او یووالی د دې دغه فکر او انګېزه تاسو ته چا درکړه بس البته مشر ستاسې څوک دی چې تاسې ټول راټول کړي یاستئ موږ دا د عابد نومېږي دا ملګری دغه ملګري دوستان چې تاسو کوم یو دلته راغلي یاستئ تاسو د دې خبره منئ ولې نه مشر دی ولې نه مثلا دوی وایي چې بیخي زه نه ځم درېنور ته یا کونړ ته نه ځو بېرته ځو کاپیسا ته ولې نه بیا زور سره بېرته کاپیسا تاسې منئ ورسره په یو غږ منئ آفرین بیا خو ولا اتفاق هم جوړ دی خدای دې تا سره د چا جنګ نه کوي نه جنګ خو نه کوو زه خدای دې ستاسې اتفاق او یووالی همدغسې په دوام کې کړي او همیشه همدغسې خوښ او خوشحاله اوسئ یو ښه ښایسته او داسې بیخي د خوښیو ډک چکر درته غواړم کوشش وکړئ چې لاړ شئ او په دې ولایتونو کې وګرځئ په ولسوالیو کې وګرځئ دا درینور هم ښه ویلې درینور ډېرې ښې منظرې لري ورشئ ورته ښه انشاءالله ورځو انشاءالله او که د شپې ځای نه لرئ خو زه درته ځای درکوم بس سلامت اوسئ سلامت اوسئ دراتې دراچوتې یا نمایږم هم نه مو لاګم ګوره په شی هم پوهېږم تاسو کې کوم یو شعر غزل نظم پکوي یو څوک خو پکوي خو به ویلی شئ هغه پکوي وایي څه شی وایي هر شی چې وایي ویې وایه لاړم مسافر شوم لیونۍ ته سود مې وسېځه مه راپسې جاړه د ځوانۍ ته سود مې وسېځه څه پکوي د نه زه یا اوس نو سره یا دا مې ته فقط همدومره بیا ورته چکچک وکړئ زه مننه ډېره زیاته مننه خیر اوسې مننه سلامت اوسې خیر اوسې یو جوس څومره وخت کې جوړولی شي دا بس خاندې ولې دا په خندا جوړه شي پروا نه کوي چې هر څه وایي منل کېږي دلته چلېږي څومره وخت کې جوړوي چې دا موږ هغه اچوو دا املیک اچوو اناناس اچوو املیک اچوو املیک اچوو کیله اچوو نو خرما اچوو شیشه‌ای محل موږ او تاسې به په کیسو او افسانو کې دا اورېدلي چې د ښاپېرۍ شیشه‌ای محل او د پاچایانو یا د امپراتورانو شیشه‌ای محلونه خو دا اوس رښتیا هم ډېره عجیبه ده او دغه فرصتونه دا په افغانستان کې اوس عادي شوي دي تاسې وګورئ دا اوس شیشه‌ای محل دی ډېر وی آی پي او ډېر ځانګړی ځای دی او دا د خوښۍ خبره ده چې د ګڼو ځوانانو هیوادوالو د خوښۍ لپاره دغسې فرصتونه برابرېږي ډېره زیاته مننه له دغسې ځوانانو څخه کوو سلام علیکم وعلیکم السلام بیا هم مننه در څخه کوو چې یو څه کور د دغسې ودان فرصتونه ځوانانو ته برابروئ بس دا د ځوانانو لپاره داسې یو سیاحتي ځای دی د ځوانانو په مخ باندې د یو خندا سمبول ده ډېر دردېدلی وطن دی او ډېر ځوانان پکې دردېدلي دي نو انشاءالله دې نه پس به امنیت به هم ښیي
او دغسې یو ځای برابر کړی دی ځوانانو لپاره چې دی یو خوشي ځای دی. دغه درې منزله دی، یو دوه درې. په دې هر منزل کې کوم پروګرامونه تاسو کوئ؟ څه داسې څه په نظر کې نیولي دي چې باید ترسره شي د هیوادوالو لپاره؟ خو اول منزل کې چې تاسو ګورئ تاسو ته معلومیږي دا له خیر سره انشاءالله د پرفیوم د موبایل اکسسریز د ځوانانو دغه کوم انتیک سامانونه چې دي دغه له خیر سره برابرو انشاءالله په 15 ورځو کې لا 20 ورځو کې به فعالېږي. او دوهم منزل کې دوم منزل د کانفرانس د ګریجویشن پارټیګانې د ځوانانو لپاره د ده لپاره ده. او پاتې شو دریم منزل هم اوپن ایریا دی چې هغې کې موږ 100 روپۍ ټیکټ یو ګیلاس چای ورسره ډالۍ کوو. دا خو ښیښه ده، دغه هر منزل د څومره اشخاصو ظرفیت لري چې پکې ځای؟ یو منزل دا چې دی د هغه زرې شیشې دي، د یو منزل کې تقریبا 80 کسان موږ ظرفیت لرو. خو بیا هم د دغه لپاره موږ 40 الی 50 کسان ته اجازه ورکوو. دا ځوانان خو زموږ ستاسې ډېر سرزوري دي. بعضې اوقات داسې کېږي چې بس زور کوي چې بس په هر قیمت کې چې کېږي زه باید زه دلته راشم، په دغه زینو خېږي. دغه ځوانانو دپاره څه تصمیم لرئ او که نه؟ او تصمیم لرو، تصمیمونه شته دی انشاءالله او همدغه ځوانانو لپاره موږ برابر کړي دي. ډېره زیاته مننه کوم. مننه. ډېره زیاته مننه کوم چې د ځوانانو لپاره دغسې فرصت برابروي. ګینې دا ډېره زیاته سخته ده چې ځوانان یو موټی کړي او په یو داسې ځای کې ټول کړي چې د هغوی د خوښۍ او د سکون یو ځای وګرځي. تاسو ته دغه موخه دی، دا ګورئ دا ځوانان ټول الحمدلله خوشحاله دي. ډېره زیاته مننه کوم. واما کنټینیټال کې او بیا وی آی پي شیشهیي محل ما وړاندې وویل چې دا به موږ تاسې په افسانو کې اورېدلي وو چې د ښاپیریانو شیشهیي محل، خو اوس دا دی دا په افغانستان او بیا په جلال آباد ښار په واما کنټینیټال کې د یو هیوادوال لخوا چې په دې کې پانګونه کړې ده داسې شیشهیي محل یې جوړ کړی. ډېره زیاته مننه ترې کوو. انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې به د خیر سره د دې په هغه ظرفیت دلته څه ورکول کېږي په هغې به هم در سره خبرې کوو. دا یعنی دغه لوکس یا سمارټ فون دویم پاور دی او په دې دویم پاور کې هم ګڼ شمېر دلته ځوانان کیني. دا یعنی فکر کوم چې یو ډول کافي شاپ دی او په دغه کافي شاپ کې دغه اړونده کمپنۍ چې دغه ځای جوړ کړی دی دغه به ورته د هدیې په شکل ورکول کېږي؟ نه، دلته داسې دی چې دغه کوم کانفرنسونه کېږي، میټینګ کېږي یا ګریجویشن کېږي، هغې ته موږ چارجز اخلو. چارجز دلته اخلي؟ 2 ساعته 3 ساعت لپاره بوکینګ کېږي. اوس د اختر لپاره فعلا موږ دا خوشي کړی دی. په دې باندې مو هغه څه چې عام ټیکټ دي هماغه موږ لګولی دی. څو روپۍ ټیکټ اخلي؟ دلته خو 60 افغانۍ دي بره، خو دا وی آی پي 50 افغانۍ موږ وی آی پي 50 روپۍ. یعنې دلته څه خلکو ته مثلا څه چې غوښتل کېږي هغه ورته ورکول کېږي؟ هغه ورکول کېږي، د لاندې نه آرډر کېږي، ناشته شو، فاسټ فوډ شو، هر څه چې غواړي، خو یو ګیلاس چای موږ ورسره فري ورکوو. یو ګیلاس چای؟ او یو ګیلاس ګیلاس چای به څنګه وي؟ هغه ګیلاس کافي چای دی نو داسې دغه قهوه دی. قهوه صحیح ده، ډېر ښه، مننه. دا د خوښۍ خبره ده چې دغسې ځوانان په خوښۍ راټولېږي. اختر یوازینۍ پلمه ده چې رب متعال په موږ باندې د دغسې خوښۍ لپاره راپرزو کړې ده او تر خوا ځوان مې ناست دی. له دې څخه به پوښتنه وکړو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلي یاستئ؟ خیر اوسئ. څه احساس کوئ؟ بس ماشاءالله احساس دا کوو چې ښایسته اختر دی او ځوانان ټول راغلي دي واما ته او ماشاءالله دی بس که د الله رضا یې بس وطن کې ډېر ارامي ده، څه مشکل نشته او انشاءالله تلپاتې امن سوله غواړو. څومره ځوانان تا سره راغلي؟ ما سره خو ملګري راغلي دي، یو شپږ اته ملګري راغلي یو. ښه، د دې چکر ریاست څوک کوي؟ منیجمنټ یا ریاست یې ته کوي؟ اوس سره زه هم چکر ته ځم زیات وخت. نه دلته چې کوم هلکان دا سره چکر ته راغلي دې خرچه به څوک ورکوي؟ دې خرچه مشکل خرچه زه کوم. نه ته به نه کوې ما ته دغه هلک ګوره ښه دی ما ته لګیا دی وایي نه کوي. ناکاري صاحب ضیاء الرحمن هم کوي او زه هم کوم او ډاکټر صاحب ریحان هم کوي. تر خپل وس مطابق ټول کوشش کوو. دا ډېره ښه خبره ده چې تاسې د سکون لپاره او د سولې لپاره او د خوښۍ لپاره راټولېږئ. ګینې دا فرصتونه پخوا چیرته وو؟ ستاسې د کور ودانې چې په دې برخه کې د ځوانانو د فکري آرامۍ لپاره خوښي ورمومئ. له تاسې ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ. یو نظم خو به وایې یا یو ټوکه خو به کوې نو؟ ټوکې به وکړو خو نظم چېرته نه یو ټوکه به کوې. دغه موږ درته ولاړ یو تر هغې موږ نوځو چې ته به موږ ته ټوکه کوې. ټوکه به کوې بیا به ځو موږ ځه. د افغاني سړی اول ځل باندې ښار لره کې وتی او لامبۍ والا یې ورمنډه کړي وایي ماما مور دې چېرته ده چې ته ماړۍ پکې. نور به نور یې اوس خو راغلی هسې نه پکې راغلی. ځه ځه اوس ته د افغاني سړي ښار کې دویم منزل کې پنچر مانې دکان را ایستلی.
آفرین دغسې دغه خوشطبیعتي چې ده دا انسان د یو ډول سکون انسان ته ورکوي او معمولا دا د انسان لپاره پکار ده چې باید د ورځې لږ تر لږه یو ځل یا دوه ځلې باید وخاندي. ډېره زیاته مننه کوم. خیر اوسې. جزاک الله خیر یا احسن الجزا. ډېره زیاته مننه. خوا مو یو ځوان دی دلته راغلی تقریبا دا د وما کال په آغوش کې. دلته که څه هم ډېر زیات هیوادوال د خوښیو لپاره او د خوښیو د لمانځلو لپاره دلته راځي. دی ځوان به تاسو د اختر مبارکي او که څه ترنم یې زده وي هغه به یې ورکړي. سلام علیکم. علیکم سلام. تاسو ته سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته. هیله یم چې دغه کوچنی اختر د ټوله نړۍ کې په هر یو هیوادوالو ته د دغه کوچني اختر مبارکي وایم او هیله مند یم چې دغه کوچنی اختر مو په خوشحالۍ او خوښۍ سره پیل کړی اوسي او دغه پاتې ورځې هم په خوشحالۍ سره هم له خپلې کورنۍ سره او هم له خپلو دوستانو سره په خیر ولمانځئ. ماشاءالله ډېر ښه. نوم مو څه دی او څو کلن یاست تاسو؟ الیاسین حبی یم د آیجو کمپنۍ رئیس. ماشاءالله. آجیو کمپنۍ یعنې څه؟ آجیو کمپنۍ انټلیجنت جنریشن اپټیمایز فور اپرایټس. یعنې څه کولی شي چې په ساده پښتو کې ووایي چې مینوال یې ښه موږ په مختلفو برخو کې هر یو شرکتونو ته که چیرې هغوی ته د اوس مهال زموږ سره کوم ستونزې چې دي یوازې موږ د مدیریتي بخش کې موږ سافټویر وړاندې کوو د اوس لپاره. ادبیات رښتیا هم د یو هیواد یو لرغونې مخینه لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده که چیرته په یو هیواد کې ادبیات موجود نه اوسي نو هلته فرهنګونه رښتیا هم داړل کېږي، رښتیا هم هغه مغشوشېږي. نو د دې سربیره دلته ډېر زیات ځوانان شته دی چې لیکلي او نه لیکلي ادبیاتو په برخه کې ډېر څه په خپلو اذهانو کې لري یا یې په خپل آغوش کې راټول کړي دي. نو په دې برخه کې زموږ سره یو ځوان دی دا به تاسو ترنم وکړي او ترنم به انشاءالله موږ ټول په ګډه باندې واورو. سلامونه نیکې هیلې احترامات ټولو قدرمندو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ او له هر څه نه مخکې ټولو ته د اختر مبارکي وایم. الله تعالی مو عبادتونه، روژې، زکاتونه، صدقه او خیراتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. راځم خپل ترنم ته د درویش روخان صاحب یو ترنم دی غواړم ټولو دوستانو ته ډالۍ کړم. مغزه مې په خپل فکر پیرو کار توقف کړي کمړ ومه ګردې مې یو بیمار توقف کړي مغزه مې د خپل فکر پیرو کار توقف کړي کمړ ومه ګردې مې یو بیمار توقف کړي میراث رانه یو څو حیدرې تورې پاتې کېږي هغه مې د دښمن په سر ګزار توقف کړي کمړ ومه ګردې مې یو بیمار توقف کړي چې ګوتې د خپل قامه یې درړه په لور ټکېږي. ډېره زیاته مننه کوم د تاسو ته چې خواره یو زحمت مو زموږ لپاره وویسته. په ټوله کې د ځوانانو لپاره څه پیغام لري؟ د ځوانانو لپاره په دغه پیغام لرم اول کو کوشش وکړي چې تعلیم ته مخ په بیا تعلیم مخ شوق نه لري نو بیا داسې کاروبار ته شروع کړي تر څو آینده لپاره دوی چاته محتاج نه شي چاته لاس نه نیسي. ډېره زیاته مننه کوم. خیر اوسئ. سلامت اوسئ. مننه. اختر خو د کمکیو ماشومانو دی. ماشاءالله چې ټاپ کړئ تاسې کوم یو پکې خبرې کولی شي؟ څه خبرې پکې کولی شي؟ څه ویلی شي؟ تاسو پکې څه ویلی شي؟ موږ د خپلو مشرانو نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یې دا حق راکړی او موږ یې دلته د خپل خوښیو د لمانځلو لپاره راوستي یو. ماشاءالله. او نور هم د مشرانو نه غواړو چې زموږ نوي ځوانان او واړه ماشومان چې همداسې خوښیو ته
پارکونو او نور زیان ته ویسي دغه څنګه خبره کولای شي خبره ها نشي کولای تاسو دې خبرې ماشاءالله ماشاءالله دا وګوره زموږ کم کې ماشومان دي راغلي دي د اختر لپاره خوشاله یاستئ خوشاله ناستئ خوشاله ناستئ امیر شهید ته زه خو پیسې نشته هغه امیر شهید ته چې پیسې ها دې درکم دې نه پیسې شالې ولمانځه نه